الله وي منار يوهات يمتر ترم كيغ وهم جبل ور برتا مختم پر راځه ټینګ پخه شم دی وای د ته راځه ټینګه چیز کې ټینګ کوټ لاس پیسه بکه مسوق تاكل اې څنګه کنداري غاړه دی جوړه کړګې ده ها غنم چیز دی چیز السلام علیکم سهار وخت دی د مور سره رالم زما ورور منیر پښه خوش کړی ده نو سکندې والا راغلی سارو هم ده او حبیب هم را سره دی ټینګ هم را سره دی ټینګ راشه وسه ای واخله ای څوک دی ورس ټینګ راشه وسه ای جوجو خوا ورسه نو ګلاله چیرو ټینګ نه راشه کېږي ولې راسه درته راسه ها کوډۍ له ورسه دا کوډۍ ده دا د سکندې والا کوډۍ ده دا د چاپ شي و دغسې مات سي کوږ سي هغه د لې جوړۍ د املا شپینجري ټایپ دی ټینګ په موټر کې ناست دی ټینګ د موټر څخه نه راشوه کېږي حبیب بیا منډه ولي خپله انا له وایي زه د تا سره نه درېږم انا له ځم ورسه حبیبه چیر ځې امیله ځې دا منیر دی د ده پښه خوږ شوی پښه دې په چیش خوږ کړه پښه ختلې ده فوټبال کې فوټبال وزن یې زیات دی ډېره ډوډۍ هم خوري خوراک یې کم کولی بیا به دا دی قسم پر ده باندې بوج نه وای د ده پر وطن باندې حبیبه حمید څه شو چیش ده کومه ده به راځه حبیبه راځه اسکندې والا چې دی مولوي صاحب دی ما زما په ویلاو کې د مخ هم راوستلی هغه تللی دی پسو خواته حبیبه راځه نو اوس هلته ورځو کور ته نسته دا د ده د کوډۍ ده ټینګ په موټر کې ناست دی ټینګ خو نو سهار وختي بس کلي له راشي بس ما وویل دي بس موټر مخ ته راته ودرېږي وایي زه هم در سره ځم ما ویل راځه اوس په سوچو کې ناست ټینګه راځه چای به وکړو چای نه که ولې ټینګ کومه دی دا غنم چیز دی چیز حبیبه راځه راتېر شه ته چیرې ځې چیرې ځې حبیب اوس ښکاري ولې وایي زه نه ځم وایي زه دورې خواو له ځم وایي دی اخواو خواته ځې ته چیرې ځې راځه ټینګ پخه شم دی وایي ده ته راځه راورسېدلو مولوي صاحب له السلام علیکم څنګه مولوي صاحب ستړی مه سې ما یې مریض دله راوستلی دی هغه دی مریض به ما دا حال د تواخه واده بیا دلته نور خلک رالو بیا دغه خلک رالو دا د خیر کار دی دا به کوې دا چیش دی دا رګسا ده دا زم وخت په نه پر تېروي تواخه واده ولا به کله ټکه کړ چې ته ډېر زور مه کوه دا شګردین د تواخ دا ماشپین بیا در شي اخي اول کو او ما څه ما من دار ساده په دا جاینم بیا به دا دی ما دا یو خلک تاسو نه معلوم چې سره ولې وخزیږي دا پښه وخزیږي فوټبال کوي یا کرکټ شي کوي بس وخزیږي ترس ما دا تا واردو وخت پر پښه ما تېروه واه راس حبیبه بیا دستګاه درد سره کوي صاحب په زور ورته ګرځي نه دستګاه درد سره کوي په خېج بداجي کې پایز کې دا ګوډا کې کین دا ورا دی اول جو غواړم ته په تا پورته درکو حبیبه درته راسه بس ته په سم ټوله کتوه نو په کوم ټوله ک ایمان ته مال لړغه ته ګورم ته کنه دا کوي ته ما مال ته وګور ته څنګه نه هغه نه مې توس ګډنګور په باغو دا دی سره کمه سونه تاوانې ده
الله وي منار یو وخت ولبېده تاکي و ته به پوه شوې یو ما ترب ترب کېږه و هم دې بل وار پر دا مخ ته بم پر بل شي دې که څنده که وومه دا د میږي در ښکارېږي وا بل ورته ګرځي وتړه حاجي صاحب ډېر ښه کار کوي تا غوږ نیولی ده و یو کوچنی یې راوړ ګوډ مو اواز ما د اکا زوی در راوړ زم درته وایم درته ګاډی وم تاسو برای د اکا زوی د محمد خان زوی و او کوچنی جوړ شو و هغه خو اوس په میدان په غورځم لاړ د ماله سره م هلک هم را سره په غورځم هلک را سره و و بالا یې هلک را شوه کور یې وړ ته واکه باید زه کور ته چې نه ولاړم دا شیانه یادګار دی یادګار زه خدای دې خدای حافظ حبیبه چیشکه راځه راولر دا د سکین دیواله کار وکړي اوس سمه شو پښه دې څه ځه میږې په یو ولې ډېر بد پخه شولې میږې مې ولاړې زر کوه حبیب په میږو پسې ګرځېدی حبیب رحمانه میږې څه شوې لاړې اوس دا دی د خیره ناوره رالو دا ناور دی ادې به د ناوره څنګ ته کښېنوو به را روانې دي راشه دې خواته ماله راشه حبیب حبیب هم د اوبو څخه بیریږي حبیب بیریږي د اوبو څخه ها څه شو څه دې سناري وله ها څه دې اې څنګه کنداري غاړه دي جوړه کړګې ده ها خدای دې کړه دا یا پام دې لړلې سارو دته چکر ورکړه ها اې څنګه څه دې کړې دې بریتونه دې جوړ کړې دې ها بریتونه سکه اې څنګه کوکو کالی دې پیدا کړې دې چیرې و ها ماموراتو شو اوس حبیب در سره بوس حبیب لاړ شه زه اوس میچ له ځم بیا راځم بیا به چکر د حبیب راپسې دی زه روان یم د هارډ بار پریکټس لپاره هغه بعد ځم موټیویشنل ویډیو دی هغه جوړوم دی راپسې دی وایي ما یم بوځه ته دلې ودرېږه زه راځم بیا به دې بوځه ته واخله وقت وګایه بازا حبیب یم ووایه میچ می کینسل کی میچ خواته نه ځمه ټینګ دا دی دلې راته ولاړ دی ټینګه چیچ کې وسه کې راځه لمونځ بو ها ولې لمونځونه نه کوې موټر کښېنې وره زه به لمونځ وکړم بیا راځم ښه دی و راځه لمونځ وکړه زه به وره لمونځ وکړم بیا د هغه بعد نور اکا زمانم رابولم بس بیا زه اخشي څنګه روغبړ ورسره و څومره خوشحاله راځه ځې چکر وله تام په درو ته تام خوره یاره زه ډېر ستړی شوی یم ته نه ټیټ ته کوې زوړ ټیټ دي راخېست سومه سکوټر مې راته پنچر شو چې تېر را وخت یې ټیم راته نه وربدلو ستړی کړم مانځه یې له کړلی وم قسمت مې در بدل کړی خدای چې سره کړلی وم اواز بیا نو خپل پام دی ولې چکر مې درسره وایي زړه مې درسره غوښتي بس مې یارم راکش کړی په ګاډۍ کې چې دی و هغه نابین والا به دا ښه ایست په ګاډۍ کې وځه هلک بر چې دی ښه ایست څنګه دا ولې څه وایي هلک راکړه ګاډۍ چله مه دی बस गाड़ी उसकी है क्या शिक्षा दा आगाज क्या शिक्षा दा लारा खराब बदल है गाड़ी से लगी है भाई लारा वस रोरा माजी मोटरान دی رايله کړي دي بس ورته ګوري نه لا صداري لا سپیدر وخت ویل پر دا راځي
موږ په دې وطن کې اوسو. اوس دا دی د خیره توتانو خواته رالو. اکا زمنان یو اکا زوی مې دا دی سجاد نومیږي. دی نو زما ویلاګونه ډېر په شوق ګوري. یو اکا زوی مې دا دی احسان الله نومیږي. دی بیا وروره نور نظر نه درته ګایږم. یو شرف الدین دی. دی ما ته وایي ته د نستوڼي مار یې. زه نو په چیش د نستوڼي مار یم. توتان خوره نه زه په چیش نستوڼي مار یم. ګوره ویډیو جوړه چپه او راسته خپل پسې ګایې کله ګایېدله ویډیو لوړ کړه کومه ویډیو هغه ما چې ولاګ چې مشکل نو صحیح دی نو ولاګ به کوي ورکوي نو دا تور توتان ډېر ښه خوند کوي. اوس مې د لې موټیویشنل ویډیو جوړه کړه وروره دا اکا زوی م خندله. ای خو وروره ګرده ویډیو یې را خرابه کړه. ویډیو ګوره دا سړی را خرابه تا خرابه سړی خوشحاله دی که څه کیسه ده. او ته په چیز دومره خوشحاله بس الله خوشحاله دی په دا خوشحاله دی. دا ورته ایسو د نستوڼي مارانو هغه یې کیک کړي دي. اوس دا یو د نستوڼي مار ورپاته دی. اوس د نستوڼي مار ورور ورسره دی. دا د نستوڼي مار درته غټ د نستوڼي مار ګستانه څنګه یو سړی به چې خوابدي کېده یو سړی د سلام باندې زه خوابدي یم دی نه خو دا د عزت نه چې خوابدي کېږي. هوښیار چم و کابل زموږ اکا زوی لوړ ختلی دی. رایلا کې ستتار سړی سیال ورختلی سیال کړ ورختلی زه خطا زه او موږ خطی سو خدای څه خونه راکړي یا زه وخځې نه څه خطا یا راس زه ته وخځې او پکښنیوالې به درته ختلو وزادې ډېر ټیم بعد وختلو اذان چالو دی بیا به ګپه کوو. ټینګ بې وفا دغه دی. تا ولې موږ پرېږدولې چې ولاړې چیش به لګو ایسي ایسي نو څه که چینګ سولو موږ یې پرېږدولو موټر سره شواس اوس دا دی د کوره پورې رسوم وایي ما کور ته ورسوم مالې راځه چیش دې راخسي دی ما ته یې راکړې یو دانه راک یاره ټینګه زړه دې غټ دی ګلاله دې څه چیر دی کور ته دی نو ګلاله سره پاتې دی اوس بس اوس مو نور کلی سې ولاړ شه بس بالا شه بس ولې زه دې ورسوم نو ستی کور لیر دی یاره ډېر هوښیار سړی دی وایي ما د کوره پورې ورسوم خیر وبې رسو بس څه پکې بس سلام ور واچو چیرې زه بیا ښه هغه دې سپین ږیرې ناست زه به دې د ګېټه پورې ورسم کومه دی ستی کور بس یې دوه نه راته که بس ټیک 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 ټینګه مانه ده زه به دې مېلمه شم ماله ډوډۍ نه کې څه ټیم اوس ما نه بیا دا ټینګ مستانه دی دی نو زموږ په کلي کې په ګردو باندې ګران دی زما یو اکا دی ګل الله نومیږي د هغه سره دومره ډېره جوړه ده
اوس موږ چې زګی تللو هغه چې ویلي بس دستي بیا شوس موټر سه د دنو خواران در قسم دی پنځه وړونه یوه خور در قسم دماغي مسله ده چیر ځې نعمت ما منځکي نه منځکي چیش که چکاو نو ولاړ سه اوس کور ته مامې ولې ده ته وراسه موټر چا غاست ما راوستي ور سره ته بل موټر ولاړ دی ټینګ کور ته سپیدک لس پیسه به که من سوقتا کړم څه وایه لس پی غواړې که پنځوس لاسوي پنځوس به درکړم دا ګرده لسیان ته واخله اواز ښه وبخښه بیا سبا چکر در کوم ښه دا هم د سادلا ټینګ ورور دی ښه ټیک دی